إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ورحمتنا وسندنا وقرة أعيننا وراحة قلوبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. درود شريف زمان محترم مسلمانان رونو دا الله جل شانه کلام چې کوم دی قرآن مجید د دې چې هر صفه او هر کرخه او هر ټکی ګوري تعالی په ژوند کې یو پیغام درکړي. څه عجیب کتاب دی د الله جل شانه. هر یو آیات د هغه یو پیغام دی د ژوند د دنیا او د آخرت. یو قانون دی، یو اصول لستا د پاره. دغه وجه چې ویل کېږي چې دین چې دی دا مکمل ضابطه حیات دی. ستا د ژوند د تیرولو ضابطه او اصول او قانون چې دی دا دین دی چې هغه عبارت دی د قرآن او حدیث نه. چې په ژوند کې تا باندې څه تېرېږي، څه حالات او ته څه غواړې او څه سره ستا مخه کېږي، دغه ټولو څیزونو تذکره قرآن مجید هغه کړې ده. تا ته هر څه میلاویږي، هر یو څیز درته هغه ښیي. دې آیات کې الله جل شانه یو پیغام موږ او تاسو له راکړی دی چې زما دوستان چې دي لا خوف علیهم ولا هم يحزنون، دوی باندې به یره هم نوي او دوی باندې به غم هم ناراضي. یره به سره نوي، په دنیا کې انسان باندې په ډېرو شیزونو کې هغه یره راځي. د مرګ په وخت یره راځي، د قبر نه یریږي، د حشر نه یریږي، د الله جل شانه حضور کې هغه یریږي چې څنګه چل وکوم. او کدا الله دوست شوي لا خوف علیهم، هغه به يرني ولا هم يحزنون، او نه به هغه غمجن وي. خو سوال نه ده چې د الله جل شانه د دوستان دي سوګو چې دې تسبیح سره یې هغه کنه چې ګیره پرې هغه کپټکی والی هغه یا ساده لباس کړي هغه دا شیزونه په خپل ځای باندې خدي. قرآن دا شیزونه هغه نه ذکر کوي، هغه یو نخه خي، یو نخه دا خي چې الذين آمنوا چې ایمان وروړي. خو یو د ایمان ویل دي او یو ایمان وروړل دي.
د ایمان ویل هغه دا معنا ده چې څنګه زمونږ په ژوند کې دا څنګه طریقې سره مونږ ایمان راوړی دی دا د سرسری او نمایشي غونډه کې ایمان دی زمونږه مونږ صحیح مسلمانان او صحیح مؤمنان نه یو یو سره دعا کوي او په دعا کې یقیني ده الله نه غواړي او یو سره دی هغه د الله جل شانو ته خالی وای ما وبخي ماده نظمون ایمان چې کوم راوړی دی د هغه مثال د څه لکه د دعا خالی سړی وای غواړي نه په سکولونو کې دا پړی ویل کېږي 1 2 2 او 2 2 4 او 3 2 6 دا چې کله مونږ ویل 1 2 2 د 1 2 2 باندې مونږ نه پوهېدلو چې دا څه شی دی حضرت مفتي صاحب په یو بیان کې خبره کړې ده ډېره مزیدار وای مونږ چې کله دا 1 2 2 ویله وای مونږ هم نه پوهېدو چې 1 2 2 او 2 2 4 د دې څه مطلب دی و بس خالی بلګیو چې 1 2 2 او 2 2 4 دا کیسه روانه و وای زموږ په سکول کې استادو وای هغه دی بیان دوران کې یو کس پوز را بيدل وای هغه ته چې دا پوزه پاکه کا نو شاګردانو په کې دا مو ویل چې دا پوزه پاکه کا چې دا موږ پاڼې دغې نو دا هم پاړې نو دک شانتي د ایمان زمون چې کوم دام دسه مونږ یاد کړو غونډې شیز دی چې بس مونږ ایمان راوړی دی نه ایمان صحیح طریقې سره الذين امنوا حضرت مفتی صاحب الفاظ کله نکړي استعمالي چې 2 2 4 په شانتي لکه 2 ضرب 2 نتیجه چې څنګه 4 روزي دک شان دي ستاسو ایمان نتیجه کلک مضبوط ایمان دی وروړي چې به په دروغ باندې ایمان نه د انسان چې په دې ژوند کې دروغ وای دا څه مطلب دی دو مطلبونه دي ځان ته دروغ په ذریعہ باندې فایده راخل غواړي ځان خبر دروغ څه لپاره وي چې فایده راشي پیسې راشي څه دنیا حاصلات هغه راشي یا دروغ بل فائدہ دا چې ځان نه نقصان لري کی دا دوه فائدې دي بس نو هغه څه کوم فائدې دي دنیا فائدې دي د دنیا فائدې پر راکاږي او آخرت ځان نه تباکي تا خو ویلو کنه چې د نفع نقصان مالک څوک دی نو الله نه سي دی ویلي ایمان خدا غو چې د نفع نقصان مالک څوک دی الله جل شانه کرشته دروغم وي او په هغه کې الله جل شانه نقصان ته په اخی نقصان به تر رسیږي کتر اشتیام وي او د الله جل شانه خو خی چې دی رښتیا په زمن کې به نقصان رسیږي د الله جل شانه خو د نفع نقصان مالک هغه دی د ایمان نه دی راوړی سي زمونږ ایمان زکه سطحي او سرسری او نمایشي اسه په خپل باندې وایو زمونږ ایمان نه موږ د نفع نقصان مالک الله جل شانه ورکی صحیح طور سره د ځان نه منل نو الله جل شانه فرمای چې دا زما دوستان چې هغوی باندې بغم ني هغوی باندې بیر ني مداغي نخره توخما چې د سینې چې دوکه نشي په خلکو باندې چې دا د الله جل شانه ولی دی او دا دوست دی چې ګیره پرې خیره پټکي والے دی او څه شي ساده کپڑے کړی دي تسبیح وسره دي پنسي اوچتي کړی دي دا په خپل ځای باندې ښه کارونه زدا نه وایم عموما په دې شزونه باندې خلک هغه دوکه کیږي الله نه خخي الذين امنوا چې د زړه کلک مضبوط ایمان راوړي دي او دویمه نه خیدا خودلې ده د ایمان نتیجه څه شي ده د ایمان ثمره څه شي ده چې ایمان چا کلک او مضبوط راوړو کنه اما د خدای نه یریږي دا فائدہ ده دا نتیجه ده دا ثمره ده دا سپیده مو چې زمي وکوم بلا ونه هم چې زمي وکوم هغه په میدان باندې پته لګيږي چې کله موسم د میوه هغه راشي
کوم ونه هغه میوه ونیسي نو به پته لګي. یو سره ایماندار ځان ته وایي چې زه ایمان والا یم او هغه د خدای نه یریږي نه، هغه دروغ وایي، هغه بد نظریم کوي، هغه دوکم کوي، هغه بهتان هم لګي، هغه د مور او پلار حق هم نه مني، نو کوم ځای کې ته د خدای نه یریږي؟ بیا پردی پوله هم وایي، وعده خلافي هم کوي. وعده خلافي خو عموما داسې یو مزاج جوړ شوی دی چې سړی چل تا پورته ګڼلی کېږي. په موبایل باندې دروغ وایي، همداسې دروغ وایي او بیا په موبایل ورته بند کړه او بس هېڅ هم نشته دی. او بیا چې کله سره میلاو شي داسې چل موبایل څه شی و، چارج پکې نه و، سایلنټ و، دا دروغ مروغ پکې هېڅ مسله نشته، هېڅ ټینشن نشته. نو خو دې ویل خو د ایمان دې کم ځای ته ورسول، ایمان درکې شته دی او که نشته دی؟ سوال دا دی. ایمان ته ډېر نقصان دی ورسول. نو الله جل شانه فرمایي چې دا کم زما دوستان چې دي لا خوفن، په دوی باندې به یره نه، نه به یریږي نه، دوی به غمجن کېږي هم نه، د مرګ په وخت کې به هم یره نه، د قبر کې به هم یره نه، هلته کې به فرشتې ورته راشي ملګري یریږه مه، تبارک الذي به ورسره خوا کې خوا کې یریږه مه، زه دې ملګری یم. سورت یاسین به ورسره خوا کې بالکل په یره کې نشي. نیک اعمال به ورسره خوا کې خوا کې، هغه به ورته اطمینان ورکوي، فرشتې به ورته اطمینان ورکوي. تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، فرشتې ولا راځي. الله جل شانه قرآن مجید کې فرمایي ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، دین باندې کلک ودرېدلو، تقوا او پرهیزګاري اختیار کړله، خلک بس شي تتنزل عليهم الملائكة، فرشتې به ورسره خوا کې خوا کې وي او ته به ملګری خفه کېږي موږ در سره یو ښه. نو الله جل شانه هم دغه آیات کې فرمایي چې زما دوستانو نښه دا ده چې هغوی کلک ایمان والی وکانو یتقون. دویمه نښه دا ده چې هغوی پرهیز کوي، د ګناهونو نه پرهیز کوي، هر قسمه ګناه نه. فایده یې څه شی ده د ایمان او د تقوا؟ لهم البشرى فی الحیات الدنیا. د الله جل شانه نظام عجیب دی. الله یوازې د قرض سودا نه ده کړې موږ سره، چې موږ سره صرف د آخرت معامله کړي، چې آخرت کې ستا ته جنت ته، ستا ته حور دي، تا ته غلمان دي، ستا چې په زړه کې څه حاجت او ضرورت هغه را پېښ شي، په زړه کې دې راشي، هغه به زه ستا پوره کومه. یوازې دا نه، او د ټول نه بړکر شیزه د الله جل شانه دیدار. یوازې د آخرت معامله نه، لهم البشرى فی الحیات الدنیا، دوی لپاره به زیری په ژوند د دنیا کې، وفي الآخرة، او په آخرت کې به هم زیری. لا تبدیل لکلمات الله. الله وایي دا زما خبرې دي، دې له بدلون نشته دی، دا پخې خبرې دي. ګوره الله وایي دا د دنیا او د آخرت دا کومه کامیابي او دا کومه خوشحالي چې ده، ذلک هو الفوز العظیم، دا ډېره لویه کامیابي ده. چې الله یو کامیابي ده، کامیابي لویه کامیابي وایي، حقیقت کې لویه کامیابي ده. همدغه دی د دنیا او د آخرت د ژوند مقصد او غرض همدغه دی چې انسان ته هغه د دنیا راحت هم ملو شي او د آخرت سکون او چین او اطمینان هم ملو شي. نور د خدای نه څه غواړي؟ څنګه وایي ورون د خدای څه غواړي؟ بس درګي. د آیات خلاصه مطلب دا دی، که د دنیا او د آخرت ښېګړې غواړي، فائدې غواړي، د الله دوست جوړ شي. صحیح معنو کې د الله جل شانه دوست جوړ شي. د تقوا او پرهیزګارۍ مفهوم څه شی دی؟ مطلب یې څه شی دی؟ او په هغې باندې دنیا فائدې نورې څه ملاویږي چې کوم قرآن ذکر کړی دی؟ هغې نه یو څو فائدې ذکر کوم تاسو ته. تقوا او پرهیزګاري دا ګناه هر چاله خوند ورکوي، که هغه مولوي صاحب دی او که قاري صاحب دی او که هغه عالم صاحب دی، که هغه تبلیغي صاحب دی او که هغه کافر دی او که هغه مسلمان دی. ګناه هر چاله خوند ورکوي، ډېره مزه کوي. ډول سرنا اورېدل، ګانې بجانې ویل، بدنظري کول، دمتوب کول، فطرت انسانی کې داسې ښودلی شوی دی. یو خو سلیم الفطرت خلک چې هغې کې د الله جل شانه د هغوی په زړونو کې خپل محبت او تعلق واچي، بیا یې دغې شیزونو نه هغه نفرت پیدا کېږي. که د شیطان او د نفس هغه تقاضا دا ده
چې د هغوی دغه سيزونه هغه خوښي زینات درچا اعلان کی شراب درچا اعلان کی جواری په مفتو کې سړی سیز ملاویږي سړی ته ظاهره خبر ده خوان کوي چا باندې ظلم زیاته وکا او مال ته حاصل کا او هغه مړ کا او څو به اسم نو مال ته حاصل شو خمزه کوي لاره کې شکر وکړه مفتو کې مال ملاو شو خمزه کوي دا ټول کارونه هر چاله مزه ور کوي خو دنیا دارالامتحان د دې دنیا د په دې کور کې پتا باندې په دې شیزونه باندې پابندي لګولې شوې ده دغه شیزونه نه هغه ځان بچ کول دي اومدک ته تقوا پرهیزګاری ویل کی نو الله وايي کدا تقوا پرهیزګاری دی اختیار کړه دغه ګناهونه نه ځان بچ کو نو په دنیا کې بدل لري فائدې درکم ده هغه نه یو فائدہ ده قرآن وايي ومن يتق الله يجعل له مخرجا څوک چې د الله نه ویریږي تقوا او پرهیزګاری اختیار کی د ګناه نه ځان بچ کی يجعل له مخرجا الله وايي هغه لمزه پتنګ ځای کې لار ورکما زید اخلاصي بني دی بغيري او هغه ځای کې بدل لار ورکما خو شرط دا چې د الله جل شانه بدی دی نو ته کلاو زینه هغه کلاو زینه فراخ زینه هیڅ ټینشن بظاهر نه ښکاری یکدم پکې داسې مسله راوځي چې هیڅ مسله بني او تاسو مسله ته جوړ شي هیڅ خبره بني او نه بغته خبره جوړ شي نو چې څوک تقوا او پرهیزګاری اختیاري ډېر غټه خبره یو په هغه کې الله جل شانه وتعالى ورکي حیران به خپل ځان او دسي قران او حديث کې ډېر واقعیت هغه شته د بني اسرائیل هغه مشهور واقعیا ده چې درې کسانو په لار باندې روانو سخت زول شو باد او باران شولو هغوی یو غر ته پناه واغستل غر ته چې نه وته نو غر برنه یو کان یې راوړغړېدو او دې غر د خلې بند کړل دې غر خلې بند کړل د وتلو لار نه و درې والا خپل منځ کې مشوره وکړه چې هغه وخت پورې دې غر نه موږ نشو وتلې سو پورې چې موږ خپل نیک عمل الله جل شانه ته وسیله کړی ني الله جل شانه ته پیش کړی ني او د هغه په ذریعہ ځان نه اخلاص کړي یو پکې ویل چې زما د ترلوروا او ما ته ډېر زیاته ګرانه او ډېر زیاته مې خوښه ما هغه نه د ناجایز کار مطالبه وکړه هغه انکار وکړ په بل موقع باندې هغه ته څه د پیسو ضرورت شولو هغه مال رااله او ماته ویل ماته د پیسو ضرورت ته بیا ما او مغه مطالبه مې بیا پیش کړل هغه بس د مجبوراینا ومنله کله چې 100% د بدکارۍ حالات هغه برابر شولو مات هغه خزي ویل چې اتق الله د خدای نه ویریږه وای ما خپل ځان سنبال کړلو او د بدکارۍ نه میزان بچ کړلو یا الله دا کار مستا د یری د وجه نه کړی دی دې مصیبت کې مونږ مبتلا یو دا ګټ راغله د خدای دا ګټ څنګه لري نو هغه لک شانتي پای کې زه پیدا شولو وتلې نشو بیا هم دوی موي یا الله زما مور او پلارو ما به هغه ته د خپل ګړو بيزو پیر اول شل او هغه لمه مې راوړل یو ورځ ډېر لری لارم د ګړې بيزي مې ډېر لری بوت لري د سرولو د پاره واپس چرالم یا الله ډېر نا وخت او اوس الله سره مکالمه شروع ده ډېر نا وخت کوته چرالم مور او پلار مې ود شي نو ما پیرونه شو چې هغه رويخ کما لوخي کې مې پیر اول شل او هغه ته ولاړو ما چې کله دی رويخ شو چې زی ولا ورکم ټول شپه وته ولاړو ما یا الله دا عمل مې ستاد رضا کول لپاره کړی تا نه یریدم د مور او پلار حق د وجنه دا کار مې ستاد رضا لپاره کړی د کوم مصیبت کې چې مونږ گرفتار و دا زمونږ نه لري کا هغه ګټ لګ نور هم لري شلو
خو بیا هم دی راوتلی نشو. ادریم کس ټیکدارو هغه ویل یالله ما سره یو مزدوري وکړله او په مزدورۍ را سره وران شو. هغه ډېر وخت ما لږه ورکوله، تا ډېر کار کړی، تا لږ کار کړی. هغه ویل ما ډېر کار کړی، ما ډېره مزدوري حق کېږي. خو بهرحال په مزدورۍ باندې را سره وران شولو او مزدوري ما ته پرېښودله او لاړو. هغه مزدوري د هغه ما راواغستله او هغه مې وله زیاتوله تر دې چې په هغې مې وله ګډې بېزې مې واغستلې، ځمکې مې وله واغستلې. ډېره موده بعد هغه راغی او من یې هغه مزدوري وغوښتله. نو ما ورته ویل چې دا مخامخ دا ګډې بېزې ته ګورې، دا ځمکې ګورې، دا فصلونه ګورې، دا ټول هر څه ستا دي. وی راته ویل چې را پورې خاندمه، ما له خپله مزدوري راکړه. ما ورته ټول صورتحال هغه پېښ کړو. یا الله هغه ګډې بېزې مې هېوړلې، هغه فصل یې مو واغستو، ځمکې مې واغستلو، صد قدر یې هم راته ونه کړلو چې لږ پکې تواله. دا کار مې خدای ستا د رضا کولو دپاره کړی دی. دا ګټ زمونږ لرې کړه. ګټ لرې کړلو او درې واړه د هغې غار نه هغه راووتل. نو څوک چې د الله جل شانه نه هغه ویریږي او تقوا او پرهیزګاري هغه اختیار کړي، په تنګو ځایونو کې به دې کې نه خو څوک आवाज اوري سوا د الله جل شانه. څنګه आवाज کوي؟ که څوک وومري نه کرین نشته دی په هغه زمانه کې، او بعضین ته ممکن ده چې کرین لاړ هم نشي په دې زمانه کې هم. په کومه طریقه باندې دا شی ماته ته اگر چې اوس اسباب خو بارها نور به همي، خو په هغه کې نور خطرات هم شته. او دا هغه زمانه چې خلک خبره واخلي د بنی اسرائیل دور، نبی علیہ الصلوۃ والسلام د بنی اسرائیل دور خبره کوي. نو که شانتي څوک چې حقيقي مانو کې د الله نه یې اختیار کړي او د خدای نه ویریږي په ډیرو کارونو کې، دروغ نه مزه چې الله په خفه کیږي، بد نظری نه کوم مزه چې الله په خفه کیږي، جب غلط نه استعمالوم زکه چې خدای په خفه کیږي، په دې وخت باندې غیبت نه اورم زکه چې خدای په خفه کیږي، حرام نه خورم زکه چې الله په خفه کیږي. دا ټول تقوا او پرهیزګاری د مور او پلار حقوق باندې کوم د تقوا او پرهیزګاری ده، د ګاونډي حقوق باندې کوم د تقوا او پرهیزګاری ده. معاملات په صفا ساتما، د سینې چې لین دین کوما، کاروبار کوما، او په هغه کې چې سخورت برت کوم او څنګه طریقې سره کوم او څنګه طریقې سره مې خوخی، بس هغه جایز دی او ټیک دی او درست دی. خالی چې منځ کوم درست نو، خالی چې منځ کوم او نور چې داغې نه علاوه په دې مسلمانۍ کې زما په ژوند کې څه شي دي، په هغه کې مې چې په دماغ کې راځي او سمې غواړي، بس چې سمې وکړه بس هغه به مې کړی. په هر قدم کې به ګورې چې دلته کې د الله جل شانه حکم څه شي دی، دا هغه حکم تابعداري کول، دغه ته تقوا او پرهیزګاری ویلې کی. نو بیا به پتا سي ځکه چې چلته کې ګیره تا خدای پاک بلاره درکې. یوسف علی السلام قصه پتا سو ورېدلې ده، قران ډیره تفصیلی ذکر کړی ده. نیم حسن ورکړی شو، نیم حسن د ټولي دنیا حسن دوه جانو سردار وای، دا څه تاریخي خبر نه، دوه جانو سردار وای چې نیم حسن یوسف علیه السلام ته ورکړی شو او دا نیم حسن الله جل شانه په کل کائنات باندې هغه تقسیم کړی دی په خلکو باندې. په دې کائنات کې څومره حسین او جمیل خلک دي، دا نیم حسن راوخله ته چاته ورکا؟ یوسف علیه السلام ته ورکا. سره حیران شي څومره به حسینو، څومره به خاصه سترګې وي، څومره به خاصه شونډې وي، څومره به خاصه پوزه وي، څومره به خاصه هغه سر او څومره به ویښته خاصه او څومره به د بدن نور اعضاء خاصه، سره څومره خزي خاصه دي، څومره سړي خاصه دي. د ټول دنیا حسن راوخله په من نیم کنیم یوسف علیه السلام لور کړل شوی. زلیخا ته مطالبه کوي، وای هاي تل غرق شرازه د زلیخا عامه خزانه ده، د گورنر خزانه ده، هغه ته مطالبه کوي. او معاذ الله، دا الله پناه رب ما سره ډېر احسانات کړی دي، خېګړې کړی دي، دا خو بے وفایي ده رب سره. هغه د وفا معامله کوي، ته د بے وفایي معامله کوي. هغه تعالی سترګې درکې، جبه درکړل، غوګونه درکړل، مسلمان پیدا کړل، سر سترګې درکړل، عاقل بالغ پیدا کړل، صلاحیتونه درکړل، دماغ دل صحیح درکړل، سونه دل صحیح درکړل، خپې دل صحیح درکړل، اندرون نظام دل مزیدار درکړلو،
تا ته زنا ته باندې کې تا سره وفاداری وکړه، ته مسلمان پیدا کړې، ته انسان پیدا کړې، ته چینده پیدا نه کړې، ته ماشه پیدا نه کړلې، او ته دا رب نافرمانی کې. عجیب خبره ده. تا سره یو سره ډېر احسانات وکړي او ته وایې چې دا کار مه کوه، نو ته به هغه احسانات ټول هېرې. هغه ته وایي چې ما سره خو ډېر رب وفادار دی، ما سره خو ډېرې ښېګړې کړې، زه د هغه سره څنګه بد وکړم. نو د دې محل اته دروازې دي، دا ټول د زلیخې هغه بندې کړې وي. نو بس چې څنګه انکار وکړلو هغه راوړاندې شوله او رانیولې. یوسف علیه السلام د هغې په حرکت باندې پوه شو او منډه یې کړله. نو روایتو کې راځي چې دا ورونه په خپله کولاوېدل. د محل عموما د بادشاهانو د محل ډېر ورونه وي، هغه دننه پکې اوسېږي، لکه عموما چې څنګه نن سبا هغه بنګلې او څه شی روم دی او دا پلانکې روم دی او دا پلانکې روم دی. نو ډېرې دروازې په هغې کې یا د ګیټ نه سړی راننوځي، غټه بنګله ده او په هغې کې ګیټ دی، بیا په ګیټ کې دننه بنګلې د هغې خپل ور دی، بیا د کمرې خپل ور دی، بیا دننه پکې بل ور دغه دی. دغه شانتي یو محل نماز یو اتک د هغې څه شی دی دروازې به علما وایي. وغلقت الابواب، دروازې ټولې بندې کړې، ډېرې دروازې. نو هغې منډه کړله، چې منډه یې کړله دروازې په خپله کولاوي. ته تقوا اختیار کوي، یو ځل رب ته دا زړه ورکړه، ته د لږ لذت دپاره د لږ خوند دپاره رب خفه کوې، د لږ معمولي نفع دپاره د لږې فایدې دپاره دروغ وایې، ته دې ته خیال نه کوې چې په دې باندې رب خفه کېږي. د لږ خوند دپاره بدنظري کوې، ته د معمولی خوند دپاره ته زنا کوې، د معمولی خوند دپاره د خپل جیب ګرمولو دپاره رشوت او سود کوې، ته رب ناراضه کوې. نو 100% حالات ورته برابر مطالبه هم زنانه کوي، عامه زنانه هم نه ده. هیت لک ناوته معاذ الله، الله په دا کار چاته کولی شي. منډه یې کړله، چې منډه کوي یو ور کولاویږي په خپله، یجعل له مخرج، لارې به ته خدای پاک کولاوي، بل ور کولاویږي، بل ور کولاویږي، بل ور کولاویږي، بل ور کولاوي، اته واړه په خپله کولاویږي. الله جل شانه بل لاره درکړي. بهرحال هغه اوږده واقعه ده، لاره یې ولا نورې صبر کړلې. بظاهر د غلام حیثیت و، اگر چې حقیقتا غلام نو، کوی ته روح نه لګلو، جیل ته لاړلو، جیل نه لاړلو، زلیخې ورسره دا معامله وکړله. د هغې نه ځي، اول زلیخې ورسره معامله وکړه، بیا جیل ته ځي. د جیل نه څه کم دی ته راځي، وزیر خزانه لګي، او داسې وزیر خزانه چې ټول پاور او قوت هغه سره دی، ټول خبرې د هغه منل کېږي. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، لارې به ولا ورکړي. بیا ول بادشاہي مولا ورکړله، د مصر بادشاہ گدا کو بادشاہ یا بادشاہ کو گدا کر دے میرے مالک، تو کسی کو کیا سے کیا کر دے. کبھی کنواں کبھی منڈی، کبھی پھر قید میں یوسف، کبھی ایک مصر کا قیدی مصر کا بادشاہ کر دے. د مصر قیدی دی وی کله په منډه کې خرڅيږي او کله په کوی کې دی، کله زلیخې په جال کې دی، او کله سه حالات تیری او کله سه حالات تیری. او خدای یره پکې موجود ده، د خدای نه هغه یره حاصله کړې و. نو الله جل شانه تصور کو بادشاہي ولا ورکړه، د مصر نه هغه ورونه ټول لاله، پلارم رالو، مورم رالو، په سجده وته پرې وتل. انه من يتقي ويصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين. سوچ تقوا اختیار کی، سوچ پرهیزګاری اختیار کی. الله جل شانه فرمایي دغه نیکوکارو خلقو اجر او مزدوري زنه ضایع کوم. هغه تا ګوري
هغه ستاسو غوږ نه خبردار دی، ستاسو جبه نه خبردار دی، ستاسو قدم نه خبردار دی، ستاسو شرمګاه نه خبردار دی، ستاسو ورو کړو نه خبردار دی. ته د هغه د پاره یو کار ناجایز هغه نه کوي چې هغه ناراضه کیږي او هغه دې بیا تا ضایع کوي. د دنیا فائدې. خواجه مشکل رحمت الله علیه په دې قریب زمانه کې د شاه عبدالعزيز رحمت الله علیه شاګرد تیر شوی دی. په لار تیری یو زنانه و د اشاره وکړه وای راشه څه سوال جواب به سره کول پس چل باندې دن کول او ته ویل سم مطالبه ته وکړه د زنا مطالبه ته وکړه. هغه ته لیک باتروم ته زمانه باتروم ته لاړو د اسمات یې وکړلو او د اسمات باندې ځان ولاړلو. بهر ته چلو وته خزان تیار کړو او چې دا په داسه ګنده ده بیزتی ولا ورکړه ولاړلو. چې لاړلو ولته کې چرته یخنی مو نورې کپڑے ویم نه دغه یو جوړ کپڑے وی هغه یو وینځلې او لاړو سبق کې شاته کې ناستلو غلې ناشته. شاه عبدالعزيز رحمت الله علیه سبق دوران کې وای دا خوشبو د کم ځای نه رااله دستر نورم کته کولو چې دا جوړ ماته وای چې دا بدبو د کم ځای نه رااله. هغه بار سبق کې بیا و چې دا خوشبو چا لګولې ده د بیا سره کته کې چې ډیر زیات مجبور شو نورو کسانو متول چې دا خوشبو ډیر ناشنا ده او خلکو محسوس هم کړل چې دا خوشبو هم نه نزي ځکه چې لون خوش ده او دې ځان سره کچا ده او ځکه وایي چې دا خو جوړ بدبو یادې خاصه خوشبو یادې زما بدبو زی. نو شاه عبدالعزيز رحمت الله علیه ځان سره خوا کې رانه ذکر او ته ویل چې د سړي لګولې دي تنه هډه ناشنا خوشبو زی. هغه ته من چې حضرت ته شان دي صورت حالو ما خو ځان باندې ګندګي مګلې و ما باندې خوشبو مجبور نشته دي. هغه ته ویل چې نه تنه حقیقتا خوشبو زی او دغه خوشبو دي چې دا خوشبو دلته کې مونږ چرته نه ده کتلې نه مخکې. څوک چې د رب د پاره ځان د ګنا نه بچ کړي هغه په الله جل شانه طرف نه هغه ته خوشبو ملاويږي او هغه ته بیا الله رحم ورکول کېږي چې زوی به د زنا کولو هغه بیا زنا کوي. هغه ته بیا نیکانو پاکانو خلقو ته چې هغه ور مخامخ شي د هغه نه بدبو راځي. دا ترشته وایم د الله نیکان بندگان چې د هغه د زړسترګې بنای لکه چې څنګه یو سترګه هغه عام سترګې یو عام شیشه او یو د دوربین شیشه د دوربین شیشه یا د لیبارټری چې کوم څه شي مګه ته سوي خوردبین د خوردبین شیشه ده هغه ورکوټ جراثیم هم معلومه د قشان دي الله ولو ته الله جل شانو د قشان دي خوردبین ور کړی هغه د استسترګونه معلومه چې استسترګي چې کې مینی ته سترګو په زنا کې هغه مبتلا دی. مولانا محمد امین اورغزی رحمت الله علیه موږ قبر لتنی او پرې اورغزو کې په هنګو کې جامع یوسفیه یو مدرسه ده بنوري رحمت الله علیه یوسف بنوري رحمت الله علیه شاګرد ډېر لوی پاک سره تر شوی دی. دا غزوی کیسه کوله او دغه په کتاب کې هم لیکلي دي. آثار او احوال حضرت مولانا محمد امین اورغزی د هغه په آثار او احوال باندې دوه جلد یو کتاب دی ډېر زبردست او ډېر عجیب کتاب دی. هغه زوی خبره کوله و چې یو ځل یو کس راغی او ته ویل چې حضرت ما بیگا نبی رسول الله په خوب کې وکتلو او راته ویل چې لار شه هغه سره بیعت وکړه. نو والد صاحب می کور ته راغی او راته ویل چې بهر یو شاعر راغلی دی او والد صاحب می پوزه پټه کړې و او ته وایي چې د خدای بنده زلار هغه په بیعت کې ډیره سختی کوله او سختی پیدا کوله چې سو پر نبی رسول الله متدان ویل چې په خوب کې چې دا سړی بیعت کوي پورې به سړی نه بیعت کولو. هغه سړی ته به هم په خوب کې راتله نبی رسول الله چې دا ورشه هغه سره بیعت وکړه او دله به هم نبی رسول الله خوب کې راتلو چې فلان کې دل راځي هغه بیعت کا.
نو ما وته ویل چې پوزه دی ولې پټه کړې ورته ویل چې دروغ ویل چې هغه دروغ دومره خرابه بدبوئی و چې ته ټینګ نشول ما ایسه ته چې لاړ شه تا د نبی رسول الله خوب کې نه راغلی تا د نبی رسول الله خوب کې راغلی ما ته به ضرور راتلو ما ته به ویل زمون ترتیب وای دا دی نو دروغ بدبوئی د الله جل شانو چې کوم خلق له د حقیقت پوزه ورکړي په هغه باندې هغه معلومول شي لکه څنګه دا باریک باریک شیزونه هغه څوک په څه باندې معلومای په دې خوردبین باندې هغه معلومای په ما شیشه باندې نه معلومای ای کوم شیشه لګیدلی د باز نظر ډیر تیز وي د عام مرغانو په شان دي نه باز دې هغه ډیر اعلی مرغه دی ډیر اوچت اوسېږي د قشن دي چې کوم خلق د الله علی د هغه نظر هم نه راجیبي د دې یو ملګری دی زموږ ملګری دی خو دې سره لږ ډیر ملګری دی هغه ول حضرت مفتی صاحب لورل ما څه خبره مې وسره کوله راته دا سې کړ چې سترګو حفاظت کوه ما د موبایل استعمال غلط کولو حضرت مفتی صاحب یو جوړ کې د خلفاو جوړو نه خواص ته ویل چې لکه سم شي کم کس چې د سترګو په زنا کې مبتلا یې زیاده د سترګو نه وي پیژنو دا وجه چې احمد الله رحمت الله علیه په مخامخ ډیر د الله نیکان بندگان هغه ته مخ ته کېدل نه په جمعات باندې پیریدل په ځای پټه کړل چا وته ویل حضرت ته کې څه بدګوئی نشته دی دا جمعات حرام او پیسو باندې جوړ شوی دی او دینه مله بدګوئی رااله خبره مې دې پورې کوله چې سترګې محفوظ کړي وګونه محفوظ کړي جبه محفوظ کړي معاملات درست کړي صحیح حقیقی معنو کې د الله جل شانه نه یریدون کې بندگان هغه جوړ شي نو بیا به الله سکیږي پتنګ ځای کې بزیده درکې بیا به بظاهر خطوه چې مانه بدبوزي او خوشبو بدنزي او کله الله نه فرمانه بظاهر به تا مشک او عنبر لګولي خدای الله والو ته چې کلم خامخ شي قسم په خله بدبو بدنزي هغه به تنګی تا نه عام خلکو ته پته نه لګي سپلای به مچولي پټکي به موالي تسبیح بم د سره مونږ او داس بم کې خود ګنا نه بزان نه بچ کې تقوا پرهیزګاری به درکینی بدبو به ورزي هغه موږ نه فضل یقین سم ته چې راغله حکم د معزز ملما او چې کله مفتی صاحب ته مخامخ کیږم هل کې د مفتی صاحب خیلاس او مفتی صاحب باندې رضایت ګران دي و زه دا دعا وایم چې الله یا غفار یا ستار خدای تعالی باندې پرده واچي تاسو سره هم معاملې خپل معاملې ده ستاسو زه بنده یم ته مې ربي د خپل بندگانو د نیکانو بندگانو ته مې شرموم زما عیوب ته مخ کارا کوا پرده را باندې واچو ته ستار ته غفار زما محترمو د تقوا فائدې هغه دادي چې الله جل شانه با ستا چې کوم غیر شي هغه غیر ځکه به الله جل شانه تعالی هغه لاره درکې بل فائدہ د تقوا او د پرهیزګاری الله جل شانه قرآن مجید کې فرمایي کله رزق معاملې دي يرزقه من حيث لا يحتسب د ظاهر زنه بدله رزق درکم چې وهم او ګمان کې بدی هم نه ګرانی ده پټرول دې ته ورسېدل د اورو توړه دې ته ورسېدل تاسو د مدرسې د استادانو تنخواګانو لږ تاسو خو کوي کنه چې هغه څومره تنخواه هغه اخلي قسم په خدای که تاسو عقل او خیال کې هم چرته هغه تنخواه برانه شي دا تنخواه باندې گزاره کوي اول الله جل شانه د داسې زین رزق ورکي من حيث لا يحتسب چې وهم او ګمان کې به هم نه سړی مو کله خیال کې راځي چې هغه پلان کې سره یو مال پیسې راکړي زمون چې الله جل شانه نه الله نه فرمانه یو بظاهر څه شیزونه هغه ظاهري تقوا پرهیزګاری څه شیزونه می اختیار کړی دي د هغه الله جل شانه الله ساتي چې زمونږ به فکر کړی د حقيقي مانو کې سره د الله جل شانه نه یریدون کې بنده جوړ شي يرزقه من حيث لا يحتسب دنیا کې هو پریشانی د رزق ده سروالی بروالی هغه موږ رزق پسې ګرځو چې کوم شیز هغه سبب د رزق او کوم شیز هغه د رزق
د نازلېدو سبب دی هغه موږ نه اختیارو. قرآن کې په خپل الله جل شانه فرمایي ته تقوا پرهیزګاری اختیار کړه د دې زینه بدل رزق درکم چې وهم ګمان کې بدلی. دا بل مسله ده ماش حل شو. او بل مسله الله جل شانه فرمایي عموما د انسانانو دا کارونه چې ډېر په مشکلاتو سره هغه کله کېږي. حضرت مفتی صاحب یو ځل فرمایل چې 5 د ذل حج یا 8 د ذل حج پاسپورت مې راوړو دفتر درالم مې لکه لیوانو په شان ته هغه سړی ته مې ویل چې لکه حج د زما 2-3 ورځې په حج کې پاتې دي داخلي شل ورځې مخکې بند شوي دي څنګه به سړی ته داخله هغه ملاوي زموږ سم کارونه هغه څه کېږي خرابېږي زرګونو لکونو روپۍ هغه زمونږ لګي ذلیل کېږو په کچرو کې او په نورو شیزونو کې او په نورو شیزونو کې. الله وایي څوک چې تقوا اختیار کړي یجعل له من امره یسرا ده هغه امور کې به اساني پیدا کوم دا کارونه به اسانه سره کېږي دا کارونه به اسانه دا د انسان خواهش دی او د انسان مزاج دی چې دا کارونه لسی سره وشي اسانه سره وشي. نو الله فارموله ته کوي تقوا پرهیزګاری اختیار کا کارونه به اسانه سره وشي. بلکې انسان وایي چې زما په ژوند کې هغه برکت نشته دی پیسې خېړې ګټه مزه په اوقاتو کې مې برکت نشته دی په ژوند کې مې برکت نشته دی په بچو کې مې برکت نشته دی مال دولت کې مې برکت نشته دی پیسې ختميږي بیماری دي مختلف قسمه ټینشنونه دي. الله جل شانه فرمایي ولو ان اهل القرى امنوا کدا د کلو خلق ایمان وروړي واتقوا تقوا اختیار کی لفتحنا عليهم برکات من السماء. الله وی برکتونه ما سره دي. ته تقوا اختیار کا ته پرهیزګاری اختیار کا ته حقيقي مانو کې زمانه ویریږي ته ګناه نه ځان بچ کا برکتونه ما سره دي. حضرت مفتی صاحب یو بیان کې فرمایل چې یو کس ما ته راځي او ته ویل چې حضرت زما 1.5 لک روپیا تنخواه دا گزاره مې پینې کی. دا وای په هغه دور کې چې مولانا فضل یقین صاحب دلته کې په مدرسه کې تنخواه 900 یا 1100 و هغه خو په 900 په 1100 باندې کار کوي او ستاسو په 1.5 لک باندې کار نه کوي چې 1.5 لک هغه وای مفتی صاحب چې په هغه وخت 1.5 کروڑ مقدار باندې او دا قشان حضرت شاه صاحب هم یو ځل یو بیان کې خبره کړې و چې دلته کې یو کس راغی مسجد مومن ته او ډیر زیات پریشان و ما ویل چې پریشان نه بالکل بس حد درجه پریشانی ما تر نږدې شو راته ویل چې تاسو سره مې سم مسله ده په دې ځان نه کلمه راته ویل چې کور مې د ټینشن نه او د مصیبت نه هغه ډک دي څه مسله ده راته ویل چې خرچې مې نه پوره کیږي ما ویل چې څونه تنخواه ده راته ویل چې 70000 نو دا ډیر مخکې کلونو خبره ده دا پیسې خو په دې 3 کال کې 2-3 کال کې ډیر زیات راوغورځیدله په دې 2-3 کال کې خاص کر په دې یو کال نیم کې په انتهایی راوغورځیدله پیسې مقدار. دا تقریبا د 20 سال وړاندې د مسجد مومن کومه قصه چې دا مسجد مومن د 20 سال وړاندې خبره ده 20 سال مخکې 70000 روپیا ډیر زیات شو 70000 مونږ شمارلې هم نه زما په خیال باندې پاغه ټایم وي هغه مسجد کې اتفاقا یو قاری صاحب ناسو هغه ته ما आवाज کو جرا شه قاری صاحب سونه تنخواه ده هتل جی 1200 چې قرض مرزر باندې چې نه چې سم مسله چې نه چې ترتیب د خروان دي چې خمه ده زما مسلمانانو څوک چې تقوا اختیار کی پرهیزګاری اختیار کی د هغه په سره الله جل شانه برکات شامل حال کی هغه په مختلفو صورتونو کې وي دا هغه په لک شی باندې هم هغه څه کیږي ډیر کار کیږي او ستا په ډیر شی باندې هم هغه لک کار هم نه کیږي. د برکت به مولوی مفهوم دی برکتونه اولاد باندې فرمان برداري تقوا اختیار کا برکتونه بدر کم په اولاد کې په خزه کې به برکتونه در کم د خزه باندې فرمان برداري په لک شی به قناعت سره کوي جګړه باندې کوي برکتونه دا چې بیماری باندې راځي بیماری نه راځي بس خبره ختم پیسې باندې نه لګي بل طرف ته دا کم کسر چې برکتونه نشته نه بیماری به راځي او فیسونه به ورکه او بلا شیزونه پیسې به خرج کیږي هغه دا واضحه خبرې دا څه کسی نه دی افسانی نه دی چې صرف سړی هغه بیانوي دا واضحه خبرې دي دا د قران پیغام دی دا الله جل شانه فرمایي چې سړی له برکتونو ورکم چې څوک تقوا او پرهیزګاری اختیار کړي او الله جل شانه فرمایي
بل فائدہ دا ده نو ډېر فائدې ذکر کړي خو ما یو څو مختصر هغه د قران مجید نه سوټي کې راواغسل. الله وجه څوک تقوا او پرهیزګاری اختیار کړي یجعل له فرقانا زبوله فرقان ورکم. فرقان څه شی دی؟ علماء وایي فرقان د حق او د باطل د ښه او د بد په منځ کې د فرق کول والا مزاج بتاله درکې. بعض اوقات خو سړی ښه او خراب پیژني چې دا ښه دی او دا خراب. بعض اوقات ښه او خراب سړی نه پیژني. ښه او بد سړی نه پیژني چې دا ښه په دې طرف کې زما ښېګړه ده او که په دې طرف کې زما ښېګړه. په توکل باندې پې ورشي عوامي توکل ده یادوم، حقیقت ته توکل نه، عوامي توکل دی. نو توکل باندې ورشي نو بس هغه څه شي دوکه وخوري. څه شي نه تقوا نه پرهیزګاری نه. نو چې تقوا او پرهیزګاری نه نو فرقان دل نه درکې چې بیا ته د ښه او د بد په منځ کې هغه سیز تا سره فرق کوون کې سیز هغه اومندل شي. هغه فارموله بدل نه درکې چې تا ته پته ولګي چې زما په دې کار کې خدا او کنه په دې کار کې نه خلا فارموله بدل نه درکې. ا مزاج بنه درکې دلا بل فازي دیګر دوکه کېږي. سبا کېږي دوکه کېږي به دوکه بخوري. نو الله وکړه تقوا او پرهیزګاری دی اختیار کړه د څه سیز بدر کما چې دوکه کېږي بنا تا به څوک نشي دوکه کولای. حضرت مفتی سے په یو بیان کې خبره کړې ده وې کرونا رااله موږ لري کړه ډېر خلک دوکه کړل. څه شي نو تقوا او پرهیزګاری وسره نه و. نو خپل ځان هونه یادې او الله جل شانه هغه په اعلی مقام باندې تقوا او پرهیزګاری ورکړي ده. نو د هغه تقوا او پرهیزګاری بنیاد وګرځولو. الله جل شانه هغه فرقان ورکړي ده. هغه فرق کولای شو د حق او د باطل په منځ کې. دا کرونا څه شي ده؟ دا دوکه ده. تبدا او د تبي یو اعلی قسم نه یو زورور او مضبوط قسم نه بس خبره ختم. نو اله منزل زور راغی چې شپږ فوټه فاصله اله بیت الله شریف له زور راغی اله زما تبلیغي مراکز له زور راغی دی له زور راغی جیز له زور نه ورزي. انت کې جعلی سند جوړ کا او په جیز کې کینا کرونا ټیسټ مکا سیټ بای سیټ کینا شپږ زر روپے ورکړه دا هم چلیږي. ګوره افسانې نه دي قصې نه دي حقیقت حال له ګوره تاسو یو کوي کا کرونا دی ایم کرونا دی خو شپږ زر روپے لږ زر روپے ورکا سرټیفیکیټ درکې بس پاسې جیز کې کینا په ګرون کې د خناسي انت کې کرونا نه راځي. بازارونو کې خلک ګرځي انت کې کرونا نه راځي. که جمعات ته پیښه دیلا دوکه وکنه د ټول مسلمان د ټول دنیا مسلمانانو خپل لپیټ کې واغسل. څه شی وسره نو فرقان وسره نو. د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ متعلق چاته پوښتنه کړلو د حضرت عمر رضی الله عنه د ملګری نه وایي امیر صاحب هم څنګه دی؟ و امیرنا لا يخدع ولا يخدع. زمون امیر چې دی کنه نه چا سره دوکه کوي. ایمان دومره سطح ته رسیدلی دی ولا يخدع واغله سوق دوکه هم نشي ورکولي. ایمان دومره سطح ته رسیدلی تقوا او پرهیزګاری دومره سطح ته رسیدلی چې هغه سوق دوکه کولی هم نشي. هغه خدای پاک فرقان ورکړی دی. موږ ته کڅوک لګونده کې شنه باغونه وخی کاروباري لحاظ سره داسې دي چې سرمایه هغه رانه لوټ کی. موږ دوکه کیږو تقوا پرهیزګاری سره نشي. نو تقوا پرهیزګاری سره نشي نو فرقان مکم ځای کې درکې چې فرقان در نه کولو دوکه کیږي. نو زما محترمو عرض منا کولو که سړی صحیح معنی کې د الله جل شانه یریدون کې بنده جوړ شي نو الله جل شانه با د دنیا ډېر فائدې ورکي ولا چې د هغې نه ما یو څو ذکر کې او ډېر شی د قران مجید پیغامات دي ډېر شیزونه الله جل شانه د فائدې هغه خودلې دي چې دا فائدې به ولا ورکما. د وخت اختصار د وجه نه هغه ټول سړی نشي بیانولای. زما محترم تقوا او پرهیزګاری د انسانانو هغه ضرورت دی. دا استاد ژوند راحت او د سکون والا جوړي. من عمل صالحا من ذکر او انثى فلنحيينه حیاتا طیبه. چین سکون اطمینان دا د هر یو انسان ضرورت دی. الله وی نیک عمل وکا تقوا او پرهیزګاری اختیار کا ضرور به ضرور به راحت او د چین سکون والا اطمینان والا ژوندۍ ته درکوم. ته په زنا کې غني ته په غلا کې غني ته په بد نظرۍ کې غني ته په ګناهونو کې دا چین او سکون هغورین انت کې نشته دی. تقوا او پرهیزګاری کې چین او سکون دی اطمینان دی.
ضرور به ضرور بدل درکې الله جل شانه. کار آسان نه دی، تقوا پرهیزګاری د آسان کار نه دی. الله جل شانه مونږ ته لار هم خي. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله. که تقوا اختیاري نو تقوا هډېری فائدې د دنیا او د آخرت او که تقوا اختیاري او پرهیزګاری اختیاري نو چې کوم خلکو کې د تقوا او پرهیزګاری د هغه سره په ملګری کې وکونو مع صادقین. قران راته وایي، رب راته وایي، لار هم راته خي چې رښتینو خلکو سره بکیږي، تقوادارو خلکو سره بکیږي. د دنیا ترتیب دی. څوک چې انجینیر جوړیږي انجینرانو سره انت کې وخت یې، څوک چې ډاکټر جوړیږي هغه ډاکټرانو سره وخت یې، څوک چې مصری جوړیږي هغه مصری، څوک چې تبلیغي جوړیږي هغه تبلیغیانو سره، څوک چې مجاهد جوړیږي هغه مجاهدینو سره. د دنیا ترتیب دی. د دنیا مزاج هم د شان روان دي چې کوم فیل ته سړی زیات هغه فیل خلکو سره بسړی سکی وخت به تیرې دهونه به عزت کړه کوي. نو تقوا او پرهیزګاری چا کې وی د خلکو سره بس وخت تیرول غواړي. بارم مولوی صاحب صلی الله علیه وسلم خپل فائدې هم حاصله کړل او موږ متعلق زیات دعاګانې کوو. زړه مت دعا کوي ډیر زیات خوشاله شولم. الله جل شانه غل عزت او مرتبه مخکې ورکړو، نور به الله جل شانه په عزت او مرتبه کې سیوا والیو کی. دا عالم دی او زه دې یو ځای فارغ شي د مدرسې نه. د زیاته ژوندۍ او زما زیاته ژوندۍ تاسو په خپل وایي مدرسه کې به تیر شي کنه به تیر شي؟ تیر شي وي. زما 12م دی 14م کال دی په مدرسه کې درس او تدریس کوم. د باران مولوی صاحب بمدق شانته د مدرسې سره به واسطه ای، د جماعت سره به واسطه ای. ژوند نمدق شانته تیر شوی الحمدلله. د هغه باوجود زه ضرورت محسوسومه. باران مولوی صاحب د ضرورت محسوسه ده چلې دی او الله والا سره په هغه د هغه په صحبت کې او د عام ورونو خفقېږي ما جون په له لعب کې د ګناه په ماحول کې عموما تیریږي. هغه د ضرورت نه محسوسه عجیب نه ده. اته کال لس کال علم وکا، دولس دیان لس کال هغه درس او تدریس وکا، زو دې یو ځای فارغ شوی. د دې نه محسوسه شي زما د الله والا سره یو چله ضروری ده. دا چله کافی نه ده، دته به احساس شوی. دا چله صرف د احساس لپاره ده چې دا کار ضروری دی. نور خو ژوند دی ټوله. موږ ملګرو ته دا حل نه وایو چې چله کې سړی بزرګ کیږي. چله صرف د احساس لپاره ده. او احساس بنیاد دی. چې کله سړی سره احساس پیدا شي چې اوسه په کم طرف باندې روان یم او څه کول پکار دی مالا، دا بنیاد دی. چې دا بنیاد ولګيږي بیا یو چله نه بیا به زرګونو چلې ته ولګي چې احساس پیدا شي. دا چله احساس پیدا کوي. نو احساس انتهایی ضروري لازمي څه ده. یو سړی ځان ته بیمار نه وای او هغه ته منځ کې بیمار دی، نو چې کله هغه ته د بیماری احساس وشي نو سړی به علاج شروع کړي. د دې چلې غرض او هدف دی چې سړی ته احساس وشي زه واقعي بیمار یم، ما کې انتهایی خرابې پروت دی، ما کې تکبر شته دی، ما کې بد نظری شته دی، ما کې ناشکری شته دی، ما څومره ګناهونه کړي په هغه مې حقيقي مانو کې درب نه بخنه وخت ده کنه دا وخت دی. دا یو احساس سره پیدا شي، دا راځوندې شي. نو دې خلکو سره راځوندې کېږي. حضرت شاه صاحب سره راځوندې کېږي، عدنان کاکا خیل صاحب راځوندې کېږي، د حضرت مفتی صاحب سره د پاسه 1500 یا سکم 1500 خلفا دي. هغه خلفا په هغه کې 98% یا 95% دا علما دي. دا علماء جون ټول د کشانت په مدرسه او جماعت کې هغه تیر شوی. هغه سره دغه احساس را بيداریږي چې زما جون کې کمزوري نه پرتی دي. پای کې څه داسې کمزوري نه دي چې هغه زما د علم باوجود هغه زمانه نه لري کېږي او زما جون په امیتوب کې تیریږي. د مدرسې نه لري، د جماعت نه لري، د دنیا په ماحول کې تیریږي، په ګناهونو په دروغ کې تیریږي. ما سره احساس او غم نشته. عجیب خبره ده، عجیب دلیل ده په الله باندې چې زبر زو به چار سکیږي بس کیږي به دا څنګه ده. منو د دنیا په کارونو کې زره دنیا اصول او ترتیب خیال ساتما، سکول لازمه استاذی کوم په هغه کې چرته مې داسې نه ویلې چې لکه نظم تنخواه بر لراکی زیبه بیا به تنخواه دل درکې. ډاکټرې د دوايي دکان دی زما ملګری ناس رول مناسب مهربان شاه صاحب
یا بل کاروبار سره غستا وابستګی ده یا زمیندار ته نو چرته تا داسې کړی دي چې په هغه کې ته په دې تمامه پروتي تخمه وکړلې شو وبرا رواني دي اوس وبشر پټه اوس فصل راغټيږي په مزه راغټ شولو اوس می اورې بډو اوس می تریشل کړلو اوس می غنم بوجه کې واچول اوس می کور تراوړل اوس می جرندې تروان کړی دي اوس ورو شو د لګیا دی خرمه په دې سره ټول کارو شو برابر شو د دنیا په ژوند کې د هغې څه اصول دي هغه ته معنی او د آخرت معاملې دي غیر د اصول ته هغه پرېخي ده دغه هیڅ اصول نشته نه انت غفور رحیم الله جل جلاله دلته مو چې الله غفور رحیم نه ډوډۍ به دې خېټه لاره رسي اس تک پکونه کی نظم کو کوي نه نو کرای لار شي نه دکان لار شي نه بل عمل هغه وکي دنیا کې او خسر والے برواله ګرځي انت وېچ دی یو شی باندې نتیجه مرتب کیږي هغه په کلمه مرتب کیږي چې کار ز وکما نو د آخرت لپاره هیڅ کار نه کوي د نتیجې په تمه باندې ان خیالس و محالس و جنون دا لیوانتوب دی او هغه وخت کې بیا عذرونه دي نه چلیږي د زمکه د اسمانه پورې ټول الله جل شانو ته په فدیه کې پیش کې چې دا واله ما معاف سترګونه اوخ کې وبېدي داغې نه پس ویني وبېدي داغې نه پس زوی وبېدي هر څه ختم شو رخو کېدل نشته دلته کې بیا دا اصول دي درب دا قرآن پیغام دی او دلته کې څه کوي یو اوخ کا چې هغه د سترګو نه راوبېدله جهنم هور حرام د سترګو راونه بېدله بلکې په دې سترګو کې پاتې شوله دغه د سترګو دا باڼه به ګواهي کوي چې خدای ستاسو د یاري د وجې نه جوړېږي زه ګواهي کوم دا یو اوښ دی قیمتي ده د خدای د یاري راځي رب سره روغ وکړو رب ته راشئ رب سره روغ وکړئ دنیا خواهشات دار چله مزه ورکوي په دې باندې خپې ښودل دي رب سره روغ وشي د دنیا د خواهشاتو مقابله کول آسان وګرځيږي او رب سره روغ کول غواړي د دنیا مقابله هغه سړي ته آسان وګرځيږي لکه چې څنګه ډاکټر د یو مرض خلاف دوايي سړي له ورکی بیا هغه مرض سړي باندې اٹیک نشي کولای لکه چې څنګه د ابتدایي ټیکاجات هغه لګول کېږي د دې لپاره چې د حفاظتي ټیکاجات چې هغه مرض را نشي د قشان د الله والو سره دا ناشته پاسته دا هم د دې لپاره چې د حفاظتي ټیکی سره وته ځان مضبوط کی د دې نفس او د شیطان خلاف انسان ځان مضبوط کی بیا د هغه سره مقابله کول آسان دي الله جل شانه په فضل او کرم سره دغه سلسله کې د ملګرو په مشورې باندې موږ را روانې جمعې په ورځ باندې اجتماعي سیروزه لکه چې څنګه د نورو کلونو په شانتي ترتیب به یو اجتماعي سیروزي ترتیب ان شاء الله العزیز د را روانې جمعې په ورځ باندې جمعه هفته اتوار د پیر په ورځ باندې به سحر ان شاء الله واپسي چې کمرونو نوکر پېښه دي عموما خو د سکولونو د کالجونو هم چټي ده نو یا طالبانو سبقونه هم بهرحال شروع شوي دي د هغوی به هم چټیانې په کې ډېرې نه راځي نو جمعه هفته اتوار د پیر په ورځ باندې ان شاء الله د مانځه نه مخکې یا د مانځه نه پس متصل هغه واپسي ډیوټیان لمړه رسیدلی شي خپل کارونو ته هم را رسیدلی شي تاسو نه گزارش ته چې په دغه سیروزه کې موږ سره شرکت وکړي کمرونه به ان شاء الله موږ سره لاړ شي ملګری پاسه نمونه ولیکئ الله جل شانه دې تاسو حفاظت وکړي او الله جل شانه دې موږ ټول تاسو خپل دوستان هغه جوړ کړي شاباس الحمدلله لګو درېږي دا کوم ملګری چې نمونه ولیکي دا لګو درېږي تاسو خدای وبخښه نور ملګری مسره پاس چې د وزیر کلا خو یو پلین کوچ کم از کم برابر شي دې خبرې مطلب دا چې الله رب سره روغ کول نه غواړو زمونږ مطلب تقریبا هغه دا جوړیږي خلاصه مطلب رب سره روغ کول نه غواړو چې کوم د دنیا ژوند او ترتیب
کومه دي کم ورکړی دی ژوند نه همدغه شانتې دومره مقدار انده کافي ده. ملګري کوشش وکړئ، ډېر اعلی څیز دی. باران مونږ صاحب ته ورته ووایه نور ملګري ځئ د الله جل شانه اسانتیا وغواړئ. زه خو ډېر تنګولو مزاج مې نه دی، بس صرف مې وینا درته وکړله وما علینا الا البلاغ. زمونږ په ذمه باندې الله جل شانه طرف نه همدغه څیز دی، مونږ به ته دعا هم کوو. تاسو هم خپل ځان ته د اسانتیا دپاره هغه دعا وغواړئ.